بایډن افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار جاري ساتو. سلام، ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي امریکا د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې د امریکایانو ګواښي نړیوال کمپاین دوچنده کړی دی. بایډن دغه څرګندونې د تخلیې پر مهال د کابل هوایي ډګر سره په یو چاودنه کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو د لومړي لین پر مهال کړي دي. نوموړي ویلي واشنګټن به په افغانستان کې له پوځي حضور پرته پر ترهګرو ډلو فشار وساتي. بایډن زیاته کړې چې له دې برید وروسته واشنګټن د داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوچنده کړی دی. دا و زموږ د دې وخت خبرونه، تر بیا ښې چارې.